جزاک الله خیره دا څومره قیمتي دعا ده. څوک یې ورور ته ووایي جزاک الله خیره، الله دې تا په خپله مهرباني سره جنت ته داخل کړي او خپل دیدار چې د نصیب کړي. محترمو عزتمنو، نن سبا چې زموږ په معاشره کې موږ و خلکو ته ګورو چې څوک یو چا سره ښه تعاون وکړي یا ښېګړه ورسره وکړي، یو ګټه ور ورسوي، دته د هغه د شکریې د ادا کولو دپاره کوم الفاظ ویل پکار دي؟ د هغه د ستاینې دپاره، د هغه د مننې دپاره کم الفاظ ویل پکار دي چې هغه موږ ته خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راښولي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی اذا قال رجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. چې کم چا یو خپل رور ته وویله چې جزاک الله خیره، دې ډېره ښایسته مننه او ستاینه د هغو دا وکړله. و جزاک الله خیره دا خیره د دنیا او د آخرت ښېګړې ټولې پکې راجمع سوي، چې ته هغه ته وایه چې الله دې تا ته د دې ښه بدله درکړي. لیکن د دې پر ځای باندې نن موږ په خپله معاشره کې یو داسې الفاظو ته رواج ورکړی دي چې په معنا په لحاظ سره خو بد نه دي، لیکن کم ترجمه او کم جامع الفاظ چې دا دي هغه زموږ ستاسې الفاظ د دې مقابله نسي کولی. یو جهان مننه، یو نړۍ مننه، ټینکیو، شکریا، مهرباني په ذات خود خدا ښه الفاظ دي، لیکن د جزاک الله خیره ځای نسي نیولی. تا د هغه ستاینه او مننه نه وکړله کم چې د حق و. دا قیمتي او ښایسته دعاګانې موږ د دغه الفاظو د وجې څخه د خپل میاندې سویې وړی. وجزاک الله خیره دا څومره قیمتي دعا ده. څوک یې ورور ته ووایي جزاک الله خیره، الله دې تا په خپله مهرباني سره جنت ته داخل کړي او خپل دیدار چې د نصیب کړي. جزاک الله خیره، الله جل جلاله دې تا د دوزخ څخه وساتي. جزاک الله خیره، الله جل جلاله دې تا ته نیغ او مستقیمه لار وښي. جزاک الله خیره، الله جل جلاله دې هېڅکله شیطان پر تا نه مسلط کوي. جزاک الله خیره، الله دې ستا په عمر او په رزق کې برکت واچوي. جزاک الله خیره، الله دې په دنیا کې د هر رنګ مشکل او غمو څخه وساته. جزاک الله خیره، الله جل جلاله دې د خپلو مور پلار سره ښه سلوک کوونکي وګرځوي. جزاک الله خیره، الله جل جلاله دې تا ته د سید المرسلین صلی الله علیه وسلم د سنتونو تابعداري در نصیب کړي. جزاک الله خیره، الله جل جلاله دې خاتمه په خیر کړي. یعنی دا دومره قیمتي دعا د عزتمنو پر دې که ګانټو بیان وسي هم به دا د دې ترجمه او معناوې ختم نسي. دا خیر دومره جامع لفظ دی، د دنیا او د آخرت ټولې ښېګړې پکښې دي. نو که یو څوک تا ته ګټه در ورسوي، ستا سره ښه وکړي، نو په کار دا ده چې ته هغه ته پر ځای د مننې، د مهرباني، د شکریې، د ټینکیو د دې الفاظو پر ځای باندې جزاک الله خیره و هغه ته ووایه. د ټولې دنیا په ژبو کې یو داسې الفاظ نسته چې هغه د جزاک الله خیره ځای ونیسي. نو دا الفاظ په خپله معاشره او په خپل آپس کې رواج کړي چې هر څوک تا ته ښېګړه در ورسوي و هغه ته جزاک الله خیره وایه. الله به هغه ته هم خیر ور په نصیب کړي، تا ته به هم خیر در په نصیب کړي او د سنتو اتباع به هم وي. والسلام.